قدرمندو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر صاحب هلال برکي صاحب راسره په نننۍ خپرونه کې دی. خپل درون او قدرمن میلمه ته به ښه راغلاست ویو. الله دې وکړي چې ښایسته او نیکمرغه سهار به پیل کړی وي. نن به په صحیح خواړو باندې غږیږو. موضوع مو ټاکلې ده، خپرونه تر پایه وګورئ. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی خپرونې ته، هر کله راشئ. خیر اوسئ، سلامت سئ الکوزی صاحب، قدردان اوسئ. تاسو هم ښه سهار غواړو. ډېره زیاته مننه کوو. د ټولو قدرمندو لیدونکو نه هم مننه کوو چې دوی بېلابېل پیغامونه راته راستولي دي. الله دې شهیدانو ته جنت فردوس ور نصیب کړي او زخمیانو ته عاجله شفا غواړو. ډېری ورونه چې موږ سره اړیکه نیسي یا پیغام راته پرېږدي، همدا یو خبره وي چې باید موږ تاسو زلزله ځپلو سره، خپل افغان مهاجرینو سره په هره برخه کې همکاري ولرو او لاسنیوی باید موږ تاسو وکړو. الله دې ټولو ته اجر ورکړي. هر څوک چې خدمت کوي او زیار او زحمت وباسي، دا زموږ او تاسو د اتفاق او اتحاد یوه نښه ده چې د بېلابېلو ولایتونو 34 ولایتونو که په وطن کې دي که د وطن نه بهر دي، درد او خوشحالي مو یوه ده. ټولو نه مننه کوو. که نومونه مو واخلو نو خپرونه به ختمه شي. قدرمن ډاکټر صاحب نن په صحیح خواړو باندې غږیږو. د طب له نظره صحیح خواړه کوم دي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزی صاحب د ټول نه وړاندې د اسلام د ستر پیغمبر تحفه تاسو ته او د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره په دې میز کې حاضر یم او خپل پیغام چې هغه د صحت له نظره هغه د انسانانو د صحت خبره ده، ځکه انسانانو سره مهم شیان ډېر زیات وي. پیسه به لري، کور به لري، جایداد به لري، مځکه به لري، خو تر ټول نه روغ شتمني او اصلي شتمني د انسانانو صحت ده. الکوزی صاحب غواړو چې په همدې رابطه بحث وکړو. صحیح خواړه هغه شیان دي چې انسان نارمل ساتي. هر هغه خواړه یا هر هغه خوراکونه هغه ته موږ صحي ویلی شو یا طبي ویلی شو چې هغه د انسانانو بدن ته مفید وي اما مضر نه وي. خو برعکس نن سبا چې موږ وینو هغه خوراکونه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ مروج شوي دي او د خلکو باور او عقیدې هم پرې زیاتې شوي دي، ځکه هغه لپاره به اشتهارات شوي، کار به شوي، کمپنیو، شرکتونو، ملکونو به هغه ته کار کړي، خو په حقیقت کې هغه به صحي خواړه نه وي. یعنې صحي خواړه چې هغه ته طبي خواړه وایي هغه خواړه څخه عبارت ده چې د انسان د بدن ضرورت پوره کړي. لکه په دې کې د خوراکونو هغه اساسي خوراکونه چې موږ تاسو هغه د طب له نظر معرفي کوو، یو په هغه کې ویټامینونه دي چې د انسان د بدن روزانه څومره ویټامین اخلي دا باید پوره وي او چې څومره یې مصرفیږي څومره پاتې کیږي. او د دې تر څنګ الکوزی صاحب بیا مهمه خبره دا ده چې بیا دوم قدم کې شهمیات ده چې هغه ته فیټس وایو. فیټس باید څومره واخلو، نارمل یې څومره ده او څومره نه ده. او د دې تر څنګ بیا وروسته چې کوم دا پروټینونه دي چې پروټینونه د بدن د انساجو اساسي ساختمانونه جوړوي، یعنې بدن کولی شي چې د پروټین په ذریعه باندې فعالیت وکړي. د دې تر څنګ نور فرعي شیان هم شته لکه اوبه دي، منرالونه دي او قندونه دي. خو د بدن لپاره اساسي صحي خواړه چې هغه هم باید نارمل حد کې وي همدغه ویټامینونه دي، پروټینونه دي او قندونه یا کاربوهایدریټس دي، منرالونه دي او اوبه دي. دغه شیان دي چې باید دې ته پام وشي او په خپل نارمل اندازه کې دا استعمال شي. مننه کوو. څنګه کولی شو چې خپل صحت ته ښه وساتو؟ الکوزی صاحب دا چې د طب له نظره د انسانانو صحت ساتل دا هم انسان باندې یو حق ده چې انسانان د خپل د بدن د شکرانګي تر څنګ چې خپل د روغ صحت د رمټ صحت شکر وباسي، د دې تر څنګ باید خپل صحت ته خپل خوراک ته پام وکړي. موږ په هغه وخت کې کولی شو چې خپل بدن روغ وساتو، خپل باډي او خپل جسم روغ وساتو چې کله موږ تاسو د بدن هوایت چې هغه ته موږ انکم وایو او د آوټپوټ چې هغه د بدن اخراجات دي دا سره مساوي وي، یعنې یو متوازن حالت د خوراکونو موجود وي. دې ته یو نارمل یا متوازن یا یو تساوي د خوراکونو وایي، ځکه د خوراکونو عدم تساوي یا د خوراکونو انارشزم چې ګډوډ خوراکونه مونږ کوو، په یو وخت کې څو خوراکونه کوو او ګډوډ خوراکونه کوو، دا د بدن لپاره مفید هم نه دی، خو برعکس د بدن لپاره دښمن هم کیدلی شي، ځکه د بدن حجرات وژني، د بدن انساج وژني. خو په تمام معنا سره کله چې موږ تاسو ښه خوراک اخلو او قوي خواړه اخلو نو باید د دې لپاره بیا مصرف موجود وي، ځکه انسانانو لپاره ورزش ضرورت ده،
د انسانانو لپاره منډه ترله ضرورت ده. انسان یو متحرک انسان باید وي، ځکه انسان چې کله پیدا شوی ده د مسؤلیت په اساس انسانان په ټولنه کې مسؤلیت لري چې ټولنه باید آباد کړي، ټولنه باید معمار کړي. یعنې د ټولنې اساسي خلک یعنی اساسي وارثین یا خلیفة الارض هم دا انسانان دي، او د خلیفة الارض تر څنګ دا انسانانو ته بیا خطاب شوی چې دوی د مځکې معماران دي. نو که واقعا هر یو کس د ټولنې اوسېدونکی دا خپل مسؤلیت ادا کړي او خپل زحمت وباسي د ټولنې په رابطه، هغه ژوند چې هغه د هوساینې ژوند ده، چې آرامي ژوند ده، هغه نه لاس واخلي. موږ ډېری خلک خصوصا هغه خلک چې هغوی اقتصاد جوړ شوي دي، پیسې لري، زندګي ښه ده، نو هغوی خوراکونه ښه دي، انکم زیات اخلي. خو د دغه ده چې دوی خپل انکم اخلي، خوراکونه یې زیات دي، باید مصارف هم زیات دي، خو برعکس هغوی مصرف نه کوي. ډېری خلک زه وینم په کلینیکونو کې موږ ته راځي مراجعه کوي، د دوی د زیات وزن شکایت کوي. الکوزی صاحب خبره هم همدلته دا ده ډاکټر صاحب، بلې مګر چې کله کیلو او بنډارونو کې ملګرو سره نن مې وزن ډېر شوی دی، همدغه خبره ده، وزن مو ډېر دی، ورځ په ورځ غټېږم. یو وایي چې ولا زما وزن ډېر کم دی، بیا وروسته ډېر غټ شي که نه، دې ته په تشویش کې. پوښتنه هم دا ده چې نارمل وزن باید څومره واوسي؟ مهرباني یعنې الکوزی صاحب خبره دې که ده چې مخکې هغه نه چې زه وزن باندې خبره وکړم، د موضوع باندې لږ بحث کومه، هغه هدف همدغه ده چې دا خلک خوراکونه کوي، خوراکونه یې بې حده زیات دي، یعنې سویه د هغوی د پروټین، سویه د ویټامینونه، سویه د شحمیات، قندونه ډېر زیات اخلي. دلته په څنګ کې فعالیت نه وي، تحرکیت نه وي، کار نه وي، منډه تړله نه وي، نو دوی فقط د خوراک کوي او بیا کینی راحت ژوند کوي. دلته چې دوی راحت پاتې شي، اصلا د کار هم سخته نه وي، شاقه کارونه نه وي، نو دی که چېرته هېڅ کوم بل کار نه لري، ورزش دې کوي. یعنې همدغه خبره چې لکه تاسو مخکې ویلې چې عام شکایت همدغه د هر مجلس کې چې والا موږ وزن زیات شوی دی، څه وکړو، وزن مې مخکې او یا 100 کیلو ده، یعنې لږ وخت کې زیات شوی ده که نه، د وزن اوور ویټ شوی ده. دغه ټول مشکلات اصلا په همدې کې ده الکوزی صاحب چې دلته تحرک نشته، فعالیت موږ نه لرو. اکثر خلک آسوده ژوند غوره کوي، خو د دې خبرې په قدر به هلته پوه شي چې بیا د وزن کنټرول بالکل نه وي. نو کله چې بدن کې خپل د نارمل حالت نه وزن زیات شي، نو پوهېږو چې دې سره شحمیات زیاتېږي. چې بدن کې شحمیات زیات شو، شحم د شحمیات او د فټس اغېزه ډېر زیات ده، یعنې د وینې پر رګونو کې هغوی رسوب کوي چې هغه ته په طبابت کې مونږ اتروسکلروزس وایو، ارتروسکلروزس وایو، دا قصې دي. هغه تر څنګ د بدن مهم عضو چې هغه د بدن دپاره چې هر یو غذا مونږ خورو د هغه ضد زهري کولې وظیفه ده، لکه ځګر ده، یې نه ده چې بدن کې ډېر مهم عضو ده. انسانان چې کوم خوراک کوي الکوزی صاحب، هلته حتما اضافي شیان پکې وي، لکه هغه د بدن لپاره زهریله مواد دي، که هغه شکرین دي، که هغه رنګینه مواد دي، هر څه چې موږ خورو. خو د ځګر مسؤلیت همدغه ده چې ځګر باید هغه ضد زهري کړي، یعنې دا ډیټوکسیفیکیشن کړي. نو دلته په ځګر باندې شحم زیاتېږي، چې کله په ینه باندې وازده زیاته شوه، نو بیا نشي کولی، کار نشي کولی، دې ته په طبابت کې فعالیت یې بندېږي، هغه څه کار نشي کولی. دې ته بیا فټی لیور ویل الکوزی صاحب، یعنې فټی لیور معنا چې هغه لیور ده ینه ده، خو وازه نه ډک ینه ده. حتی که چیرې بیا همدغسې د پاسې پاتې شي په وخت سره، بیا دننه حمله کوي، کیدای شي چې د ځګر یا د ینې هره حجره، حتی دغه کوم لوبونه چې لري په لوبونو کې هم اغېزه کوي، حتی د ځګر ټول حجرات متاثره کوي. کله چې د ځګر داخلي حجرات متاثره شو، نو کار نشي کولی. کوم هغه چې افرازات انزایمونه افرازوي، کوم چې مثال هضمي انزایمونه افرازوي، نو دغه شی هغه نه پاتې کېږي. کوم اصلي پروسس چې هلته استقلاب ده په بدن کې یا ډیټوکسیفیکیشن ده، دا نشي کولی د وینې په تجمع کې، په تصفیه کې خپل اساسي کار نشي کولی. نو دلته ضرورت همدغه ده چې انسانان باید خپل صحت وساتي، یعنې د ښه صحت لپاره ښه خوراکونه ضرورت ده، خو په یو اندازه، تاسو موقع ټایم ټیبل، یعنې ډېر نه. ډېرې خلک الکوزی صاحب شام هر سهار خوري، یعنې دا ضرورت نشته چې موږ هره ورځ روزانه موږ وازده خورو، دا ضرورت نشته. دا بدن کې پاتې کېږي، دا د بدن کې ځای نیسي، دا د وینې رګونه بندوي. نن سبا موږ تاسو وینو چې ډېری خلک د وینې مشکلات لري، د فشار مشکل لري. د فشار یو عمده علت همدغه ده چې دلته کولېسترول جګ شوی ده، د بدن کې وازده زیات ده. دغه وازده بالاخره چکر وهي بالاخره د وینې رګ ونیسي، د وینې رګونو کې رسوب کوي، رګونه بندوي، رګونه تنګ کړي، واړه کړي، او بالاخره ځي د وینې د والونه بندوي. نو دغه ټول مشکلات چې نن موږ تاسو ده، دا د خلکو ورته پام نه کوي، خو د خواړه له امله ده. یعنې خوراکونه یې موږ تاسو خواړه باید طبي خواړه وي، صحي خواړه وي، ډېر په هغه سره یعنې په اساس د یو سوچ و فکر وي.
او ډېری خلک چې کوم دا کوزی صاحب لکه همیشه غوښه خوري دی یې خوښ وي یعنې هر شپه یا هفته کې څو ورځې طبابت وایي چې په هفته کې د غوښې ضرورت فقط یو ورځ ده یو وخت باید غوښه وي ځکه هلته د پروټین ساویه ډېر لوړ ده یعنې د هغه د هضم او د هغه جذب لپاره پروسس لږ سخته ده نو کوشش وشي په خواړه کې هغه شیان استعمال شي چې هغه سپک خواړه د هغه د جذب او د هضم پروسس هم اساني او بل بدن ورسره ښه نارمل وي د دې سوال په هغه باندې د بل سوال جواب دغه ده الخوزی صاحب چې انسانان باید خپل وزن هم وګوري نورمال وزن دوه قسمه یو په ناستو کې یو په ذکورو کې ده په ناستو کې چې کوم ده په ښځو کې عموما باید نارمل وزن د 500 نه تر 60 پورې یعنې دا یو وزن ده چې باید 500 نه 60 پورې باید وي او د ذکور لپاره چې کوم د 60 نه تر 90 پورې یعنې یو دا طبي وزن ده چې یو کاهل انسان باید دا وزن ولري که د 90 نه وزن زیاتېږي یعنې دا خبره ده چې احتیاط باید وشي یعنې بیا آخري وزن د ذکور لپاره 80 کیلو وي بخیر سره ډاکټر صاحب پوښتنه راله که یو چا قد جګ وي او دا بالکل صحیح خبره ده یا په عامه اصطلاح په زموږ تاسو کلي باندو کې دا رواج هډوکی یې غټ دی مثال او همدغه خبره ده هډوکی یې غټ دی بالکل که چا وزن زیات الکوزی صاحب او قدم لوړ کنه بیا مشکل نه لري نو بیا هغوی لپاره د قد په پرسنټیج باندې چې څومره قد لوړ ده بیا اجازه شته یعنې د قد په هغه باندې فورمول دغه ته تفاوت کې بي ام آی وایي هغه د بي ام آی په اندازه باندې موږ تاسو د هغه برابرو یعنې دا هغه ما چې کوم ویل هغه ده چې قد هم داسې میانۍ که بیا چېرته قد جګي بیا دغه کس لپاره 80 کیلو مشکل نه لري او که بیا لوړ نور هم قد لوړي نو بیا مثال 80 نه بر هم مشکل نه لري خو نه آخري مثال 90 کیلو ده د 90 کیلو نه خواته که څومره قد لوړي بیا ورته اجازت نشته بیا ورته مشکل جوړېږي صحت یې خرابېږي الله د اجر درکړي ډاکټر صاحب چې راغلي وئ په تقسیم اوقات باندې هم وغږېدلې رڼایي مو واچوله خو ښه به پرې وغږېږي د خوراکونو تقسیم اوقات باید څنګه وي او څه وکړو چې روغ پاتې شو د تقسیم اوقات په رابطه باندې ما هدف دغه ده چې یعنې هر کور کې هر چا سره باید خپل یو ټایم ټیبل موجود وي د ټایم ټیبل هدف دغه ده چې دا کوم خواړه په چې نن سبا په دغه موسم کې وي موجود وي که هغه مثال غوښې که هغه سبزي که هر رقم خواړې که دې په څنګ کې مثال میوه یې په وطن کې ځکه میوه هم شته یعنې دغه خوراکونو په رابطه یو تقسیم اوقات جوړ شي چې د هفتې په اوله ورځ باید کوم خوراک یې دوم کوم درېیم کوم یعنې دغه خوراکونه چې هغه ثقیل وي هغه کې د ویټامینونو د پروټینونو سویه ډېر لوړ وي خصوصا چې د بدن لپاره چې لکه په سختي هضمېږي او هضم یې ډېر سخته ده په ځګر باندې بعضې اعضاو باندې زور راولي هغه حیواني پروټین دی چې حیواني پروټین کې مثال هګۍ ده او غوښه ده دا شیان ډېر رول لري نو دغه شیانو په رابطه باید سوچ وشي چې ډېر استعمال نه شي یعنې تقسیم اوقات چې کله جوړ شو یعنې کوشش وشي چې په کورنیو کې اکثریت د تقسیم اوقات د اکثریت اجزا باید سبزي وي نن سبا د سبزیو سره د خلکو شوق نشته که سبزي په بازار کې څومره ارزانه شي که څومره ریټ کم شي بیا هم د خلکو ورسره علاقمندي د خلکو اکثره کوشش همدغه ده چې هغوی د حبوبات استعمال کړي لکه مثال د لوبیا شو دال نخود شو وریجې شوې که نه دغه شیان هم بیا ډېر استعمال یې ښه نه ده یعنې کوشش د خلکو دغه وشي چې خلک باید سبزیجاتو ته زیات پام وکړي او د سبزي تر څنګ میوه که یو کس پرېمانه میوه لرو او پرېمانه میوه هم شته خو بیا هم د خلکو بیا هغه نشته دومره بیا هم خلک کوشش کوي چې پروټین خوري یعنې نسبت د پروټیني غذاو ته نسبت د وریجو ته نسبت د غوښې ته که زیاتره تمرکز په سبزیجاتو وشي سبزي استعمال شي او د سبزي تر څنګ مثلا میوه استعمال شي او بیا تر څنګ ورزش وي نو دا یو بهترین تقسیم اوقات د ټایم ټیبل ده د انسان د صحت لپاره بیا دغه یو بل شي ته هم پام وشي الکوزی صاحب چې په کورنیو کې بیا مشرانو ته هم پام وشي ځینې خلک اکثرا خپل فقط د خپل ځان صحت ته ګوري یا مثلا عمر کم یا ځوانان او دې ته پام نه کوي چې په کور کې سپین سرې موجود دي او سپین ګیري موجود عمرونه زیات دي مسن خلک دي په طبابت کې الکوزی صاحب هغه عمرونه چې دي 18 نه شروع کېږي تر 40 کالو پورې یو عمر ده چې د 12 نه شروع کېږي تر 18 کالو پورې دغه عمر د سادګۍ عمر ده دې کې مثال د کم عقلي عمر ده دې کې انسان عقل پاخه نه وي یعنې انسان ډېر اشتباهات کېږي دوکې کېږي د 12 نه تر 18 کالو پورې یعنې په دې کې طبابت وایي چې په دې کې په دغه عمر کې چې هر چا وي که چا ورور که چا زوی کور کې زمنې وي دې سره ډېر پام وشي توجه وشي ورسره خبره په حوصله وشي ځکه دغه وخت هغه وخت ده چې د دوی هوش او فکر ګډ وډ وي کله چې د کور نه پراړ شي څوک غلطو دوکم کی او چې بیا 18 نه شروع شي تر 40 پورې دا اصلا د کهولت ژوند ده دې ته کاهل انسان وایي دې کې د بدن کې مټ کې زور قوي دا کسان ته اجازه شته د طبابت له نظره چې دوی د هر رقم صح کار کولی شي خو د 18 نه خواته اجازه نشته بیا چې ماشوم باندې مونږ
او بدبختانه په هغه اکثره هغه کې ملکونو کې چې اوس فقر حاکم ده بیا هلته همدغه ماشومان هم کار کوي هغه کارونه کوي قوي کارونه کوي چې وروسته بیا ملا ته تکلیفونه وي ورته د ملا درد پیدا کېږي بل مشکل پیدا کېږي دغو ته بیا هغه نه وي خو د 40 پورې دلته د ځواني عمر ده دلته دی په دغه عمر کې که دوی هر رقم خواړه خوري مشکل نه لري د 18 نه 40 کالو پورې که دوی څومره پروټین جات استعمالي شحم استعمالي که کاربوهایډریټ استعمالي قندونه استعمالي صحیح ده چې شکر په رابطه چې دا هم د خوراک په هغه کې ارتباط لري د بعضې خلک شکر بنیادي وي او پیدایشي وي بعض ارثي هغه لري دا هم کېدلی شي خو طبابت وایي چې تر 40 کالو پورې احتمال ډېر کم ده ځکه انسولین ډېر کار کولی شي د انسولین افراز چې کوم ده هغه ډېر زیات کېږي بې حده مشکل نشته خو د 40 ته چې کله انسان ورسېږي په دې عمر کې دلته نور کار هم نشي کولی ډېر دغه نشي ویستلی دلته نارمل نور ورځ په ورځ انسان مخ په ضعف ته ځي کله چې انسان مخ په ضعف ته ځي ضعیفوالي ته ځي د انسان هره حجره هر نسج هم ضعیفه کېږي څنګه چې مخکې د پانقراس حجراتو افرازات کول د انسولینو بیا هغسې نشي کولی کولی شي بیا د 40 نه وروسته باید پام وشي کورنیو باندې پام وشي که کور کې مشران موږ سره وي مسن خلک وي د قدر خلک وړ خلک دي مشران دي موږ درانه خلک دي باید د هغو لپاره په خواړه کې چینجنګ وشي یعنې خواړه تبدیل شي او ډېرې خلکو سره دغه سوچ ده چې فقط هغه ځان ته ګوري عمر به یې کم وي د ځواني عمر به یې 10 کالو به یې 40 به یې فقط خپل بدن ته ګوري چې د دې بدن کې طاقت شته زور شته هضم صحیح ده جذب صحیح ده نه دغه خبره صحیح نه ده نه چې په کورنیو کې مشران وي نو د 40 نه عمر چې هغوی اوښتي دلته د غذا عمومي خوراک باندې پام وشي چې خوراک کې باید غوړ ډېر کم استعمال شي دا د کورنیو عادت ده چې دوی وایي چې د پخلی په غوړ ښکاري یعنې غوړي زیات استعمالي یو خانه خو مصرف ده اسراف ده دا د عموما د وناسو د عادت ده زنانو د عادت ده چې دوی کوشش کوي چې د خپل د خواړه هغه ښه خوند او ښه ذایقه په هغه برابر کړي غوړي برابر که خپله مشران په کور کې هم توصیه وکړي بیا چې کله یو څه هغوی خویندې پاخې کړي ورته راوړي بیا وایي چې دې خو د غوړي کم کړي بیا وایي چې دومره کم دي او بیا هم وروسته به انتقاد کوي که نه هغه حالت چې بیا انتقاد وي خو ډېرې خلک چې موږ یې نو که نه په کورونو ته ځو چې هغه ته ځو محافلو ته ځو موږ یې نو چې د غوړي استعمال ډېر زیات شوي دي یعنې دغه د چې نن سبا چې کوم تکلیفونه د فشار ده د کولېسترول ده د ټي جي مشکلات لرو موږ اتروسکلروزس ده ارتروسکلروزس ده زما په نظر دی طبیب په نظر دی ما مشوره همدغه ده چې کورنیو ته خلکو ته خصوصا خویندو ته چې په دیګي کې په قطخ کې د غوړي اندازه کم کړي استعمال یې کم کړي یو خو د اقتصاد ته هغه رسوي تاوان رسېږي ګلګوزی صاحب او د دې تر څنګ چې کوم دا صحت ته تاوان کوي ځکه دغه هغه چې کوم دغه غذا چې کوم پخ شوی ده چې په دې کې غوړ ډېر زیات وي نو دا صحي نه شو صحي هغه شو چې په کوم اندازه چې هغه پخېږي دا چې موږ اضافي پې اچوو نو دا وروسته چې خصوصا چې په کور کې مشران موجود وي عمرونه اصلا طبابت کې د 40 نه څوک اوړي دغلته باید ډېر احتیاط وشي بیا کتابونه لیکي چې خیر 500 پورې مشکل نشته 80 پورې مشکل نشته که نه چې کوم عمر د تقاعد ده د 40 نه اخواته بیا 15 کاله بیا د فکري عمر ده چې په دې وخت کې فکر ډېر قوي الکوزی صاحب یعنې په لحاظ د سایکولوژي په لحاظ روانشناسي په لحاظ او د طب په لحاظ باندې مشوره همدغه ده چې د 40 نه چې انسان اوړي تر 15 کالو پورې دغه 15 کاله دې ته د تینکینګ ایج وایي دې وخت کې عقل پخوي تینکینګ ایج کې ځکه که څوک چا سره خبرې کوي مشوره کوي باید دغه نه مشوره واخلي که څومره یو کس ذهن قوي وي زیرک وي خیاطه پکې وي که نه خو 40 نه اخوته عقل نه کامل ځکه په دې کې موږ تاسو ته اسلامي درسونه هم شته د پیغمبران علیه السلام چې کوم یو پیغمبر هم مبعوث شوی ده عمر 40 نه اوښتی ده زموږ پیغمبر علیه السلام 40 کې مبعوث شو په پیغمبري نور پیغمبران چې کوم مخکې تېر شوي دي دا ټول چې موږ هغه وګورو مشران اوس هم اروپایي ټولنه امریکایي ټولنه حتی د فرانسې په پارلمان کې تاسو وګورئ دا خبره تصویب شوې ده چې د پارلمان غړي باید 40 نه اوښتي دا هغه خبرې دي چې دوی موږ نه هغه اخلي هغوی دا خبرې اسلام نه زده کوي تحقیقات پې کوي خپله مسلمانان نه دي خو دوی پوهېږي چې په اسلام کې حکمت شته کومې خبرې چې په دین کې ده خصوصا او حق دین دی دوی فقط په همدې باندې دومره ریسرچ شوی دی الکوزی صاحب چې ما هغه کتل ریسرچ دوی فقط په همدې باندې چې د پیغمبر علیه السلام عمر ولې 40 چې پیغمبر شو په همدې باندې دوی ریسرچ کوي تحقیقات اوس هم روان ده په لسګونو زره کتابونه دوی په دې لیکلي دي دې نه دوی وایي چې په دې کې حکمت شته
یعنې په ګټه یې پوهېږي تسلیم شوي دي. عملا اوس نن سبا هغه حالت اوس موږ وینو چې د دنیا هغه پوه کفار چې کوم د هغه علمي خلک چې کوم د قدرونه دوی نن سبا په دې پوهېږي چې د اسلام دین حق دین ده او کومې خبرې چې د اسلام پیغمبر کړی و او په کوم عمر چې مثال د دوی ایج و د پیغمبري دوی هر یو نه دوی خپله اوس درس اخلي او د صحت برابطه او ښه تاسو موقعات د هغه چې کوم ده الکوزی صاحب هغه اصلي ټایم ټیبل چې کوم ده د خوراکونو فقط همدغه ده چې سهار خوراک وشي او ماسپښین وشي غرمه وشي او د شپې خوراک وشي. خو د سهار خوراک په رابطه ټول کتابونه لیکي، هم طبي کتابونه لیکي، هم روانشناسي کتابونه هم دا لیکي چې د سهار خوراک الکوزی صاحب ضروري خوراک ده. یعنې که څوک غواړي چې ځان روغ وساتي او د ورځې فعالیت وکړي او صحتمند وي نو سهار د ښه خوراک وکړي. ځکه د سهار نه تر شپې پورې بیا وخت ډېر زیات ده. ډاکټر صاحب پوښتنه دلته پیدا شوه، پوښتنې هم ډېرې که څوک یو وظایف لري پابند وظایف وي تقریبا یا 10 کاله 12 کاله په دوامداره توګه باندې هغه سهار کې عادت توی نه یم یعنې زه ناشته نه کوم ولې نور خلک ګوري ملګري چې دلته دفتر ته ځي هغوی که ناشته ونه کړي خفه وي ولا نن مې سهار ناشته نه ده کړې باید او هغه دوامداره توګه باندې صحت یې هم ښیي خو اته 9 کاله په سهار دغه سره عادت نه وي 11 بجې 11 ډوډۍ خوري. الکوزی صاحب خو موږ تاسو هر وخت وینو که نه چې ژوندون کې ناست یاستئ ډېر وختي پاسې وختي راځئ. زه ګمان وکړم چې تاسو سم چای وڅښئ که نه تاسو ته مې ما دغه د توصیه ده او نورو ورونو ځکه نه چې څوک وختي پاسېږي او کار ته ځي که نه دا مسؤلیت ده دا ښه خبره ده چې یو کس خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي. خو د تفاوت نظر دغه ده چې څومره هم یو کس وختي پاسي که نه او په تیاره کې هم د کوره وځي یعنی 15 بجې چې هم د کوره وځي 4 بجې هم د کوره وځي یعنی قضایي ونه کړي دا نو زما یو بل ځای کې یو مصاحبه و یو تلویزیون کې بیا هغه نه هدف د بعضې ورونه داسې هغه اخیستی و چې ډاکټر صاحب هدف همدغه ده چې باید کار ونه کړي نه کار هم وکړي مسؤلیت د خپل هغه وپېژني وختي د ځي وظیفه مهمه خبره ده که نه چې دا هم یو مسؤلیت ده. خو د دې تر څنګ د صحیح موضوع دغه ده چې دا د ترک نه کړي چې هر رقمي په هر ترتیبي که کور کې بل څوک هم نه مشکلات خلک ودي خپله د پاس ځان ته چای برابر کړي او د سهار چای د صحیح وچکي. د سهار ناشته به ټول نه قوي ناشته وي خو بدبختانه موږ په ټولنه کې نه پوهېږم چې د خلکو دا رواج او عادت ده تر ټولو نه د خلکو هغه همدغه ده الکوزی صاحب چې سهار چای ضعیف وي. د سهار ناشته اکثرا خلک ضعیف ناشته کوي بس عادي شین چای به یې لکه وچه ډوډۍ به یې په همدې تېروي که نه او بیا غرمه ښه خوراک کوي او بیا د شپې چې خوراک باید بیخي ونه شي هغه بیا تر ټولو نه قوي خوراک وي. یعنې دغه خبره دغه ده چې د سهار خوراک ډېر علت شی ده او ولې په کوم کاز و ریزن شی ده ځکه ښه خوراک وشي چې بیا د ورځې 12 ګنټې موږ فعالیت کوو چې یو کس مثال چې 12 ساعته فعالیت کوي نو دغه ښه خوراک ورته اغېزه کوي او هغه نه وروسته چې کوم ده په دوم قدم کې چې هغه بیا 80% باید ښه خوراک وي هغه د غرمې خوراک ده چې دا هم ضرور ده ځکه چې هغه نه بیا وروسته فعالیت موږ کوو بدن کار کې فعالیت کې دا باید ښه خوراک وي. هغه نه وروسته چې کوم ده د شپې خوراک ته کتابونه لیکي چې فقط د 40% خوراک وي 40% یا 10% ښه خوراک د شپې وي. نو هماغه متل ده چې وایي که دښمن باندې خوراک کوي نو هغه باندې د شپې خوراک وکړه او په دوست باندې سهار وکړه او چې څوک بیا نه پېژني په غرمه پې ښه خوراک وکړه. نو هدف همدغه ده چې شپې خوراک دې باید ضعیف وي ځکه هغه نه وروسته بیا خوب کېږي او هغه هم داسې یو وخت کې خوراک وشي الکوزی صاحب چې کله ماښام مونځ وشي یعنې طبي خوراک دغه ده چې کله ماښام مونځ مونږ کوو هغه نه زر د شپې خوراک مونږ وکړو ځکه په منځ کې باید ورزش شي. دغه د ماخوستن مونځ حکمت همدغه ده یو خو هلته مونږ تاسو باندې یو فریضه ده جماعت مونځ سنت ده د جماعت د دې تر څنګ بیا طب کې هغه دغه ده چې یو کس د کوره وځي ځي جماعت ته پورې قدمونه اخلي ورزش کوي بیا مونځ کوي دا مونځ خپل هم حرکات چې کوم ده ډېر بدن ته ګټه کوي سیستمونو ته په حاضمه کې په ټولو کې ښه رول لري. نو ډېرې خلکو الکوزی صاحب دغه عادت ده زه خو چې ینم که نه یا پوښتنه کوم د خلکو همدغه عادت دی چې بیا ماخوستن منځونه هم کوي ناوخته بیا شپې 10 بجې بیا خوراکونه کوي او د ماخوستن خوراک شپې 10 بجې کوي او 10 بجې بیا هغه وخت چې نور بیا د حرکات وخت نه وي پاتې بس ناست یا مثال کور کې یا مطالعه کې یا کتاب ګوري یا بل څه کې مصروف وي بیا همدغسې مستقیما وده شي نو هغه ته د ورزش وخت پاتې نه شو. دغه خوراک بیا انسان ته ډېر مضر ده دا په معده پاتې کېږي نه به دغه خوراک هضم کېږي نه جذب کېږي بیا به ټول عمر په تکلیف وي. همدغه کس به بیا شکایت کوي چې ما معده درد کوي او خوراک همدغسې پاتې ده خوراک حرکت نه کوي دا جای مې بند ده ستونې باندې مشکلات راځي او دغه ټول وجه همدغه ده چې خوراک موږ ناوخته کوو. نه د شپې خوراک باید
د ماښام لمانځه نه وروسته زر خوراک وشي چې هغه نه وروسته لکه ورزش وي اقلا چې هېڅ ورزش هم نه وي ماخستن جومات ته موږ ځو دغه خپل یو سپورت ورزش ده نو د تاسو موقعات د خوراکونه همدغه ده چې سهار ښه خوراک وشي او غرمه کې متوسط وشي او د شپې خوراک مو ضعیف وي. کوربه ډاکټر صاحب چې راغلی په صحیح خواړو چې څومره وغږیږو ډېر وختونه او ساعتونه به ونیسي. په اخر کې پیغام اخلو لکه څنګه چې د اختر په کچه باندې 6.2 درجې په کونړ ولایت کې زلزله وشوه. الله د شهیدانو ته جنت فردوس ور نصیب کړي او زخمیانو ته عاجله شفا غواړو. هغه څوک چې زخمیان دي یا ډېری ډار یا ویره اخیستې ده خپله درد مو یو دی خوشحالي مو یوه ده د ټول ملت د ټولو مسلمانانو. توصیه څه ده د کومو دوايانو نه دوی استفاده وکړي په دې وختو کې تر څو هغه صحت یې ښه وي لکه نورمال حالت ته راشي؟ الکوزی صاحب د ټول نه وړاندې زه په خپل وار سره د کونړ او د مشرقي ولایتونو چې هلته کوم حادثه وشوه کومه زلزله وشوه یو طبیعي پیښه و یو الهي پیښه و چې په هر علت شوی ده الله تعالی خپله ښه پوهېږي په دې کې څوک څه نشي ویلی چې دې کې به خامخا څه مشکلاتونه د الله تعالی تدبیر ده دغسې یو واقع راغی بس په امتونو باندې همدغسې حالت کله کله راشي. زه د شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم الله تعالی د شهدا یې موږ وبخي مرحومې کړي او جنتونه یې جای کړي او د شهداو کورنیو ته د هغوی بازماندګانو ته د هغوی ورثاو ته صبر جمیل غواړم او د دې تر څنګ هغه کوم خویندې ورونه چې په شفخانو کې دي هسپتالونو کې بستر دي تر سخت زجر لاندې اوس هم دي زخمونه یې سخت دي کله کله یې موږ ویډیوګانې وینو ډېر سخت حالاتو کې هغوی اوس هم شتون لري. الله تعالی دې هغوی ته شفای کامل نصیب کړي هغوی ته اجر صحت غواړم. دا ډېره سخته ده د هغوی درد زموږ درد ده د هغوی تکلیف زموږ تکلیف ده د هغوی هغه آه او چیغه مونږ همداسې احساس کوو چې زموږ بچیان هغسې چغې وایي هغه کورنۍ چې هغه کې بعضې غړي ژوندي پاتې دي یو دوه او په لسګونو یا 13 نفره 19 نفره 20 نفره د کورنۍ وفات شوي دي شهیدان شوي دي نو دا الکوزی صاحب ډېره سخته صحنه ده یو تراژیدي صحنه ده انسان نشي کولی چې چا کې هغه ایمان موجود وي چې دغه صحنه په سترګو سره یې وګوري ځکه د دغه صحنې تحمل ډېر مشکله ده. نو بیا هم الکوزی صاحب پیښه د الله تعالی لخوا پیښه وشوه خو بیا هم د دې تر څنګ د اسلام سپارښتنه همدغه ده او د شریعت خبره همدغه ده چې دغسې حالات چې موږ وینو رجوع وکړو الله ته توبه وباسو. زه خپله خو چې په دنیایي حالاتو کې وینم اوس هم په دنیا کې معاملات موږ صحیح نه دي هغه طبابت او اسلام بعضې شیانې سره ورته نږدې بعضې حکمونه ځکه طبابت او صحت هم د اسلام نه اخیستل شوی مشتق سیستم ده یعنی اشتقاق د دین نه ده بل څه نه ده دا ټولې خبرې په دین کې شته اصلا د دوی ټول بنیاد په دین کې ده ډاکټري ټول موضوعات په طب کې موجود ده په اسلام کې موجود ده هغه نه اخیستل شوی ده او دلته چې موږ وینو اصلا معاملات ډېر مهم دي د خلکو د ډېري خلکو د هغوی صحیح ده چې عبادات د دین یو جز ده خو عبادات شخصي کار ده د الله تعالی سره شخصي اړیکې دي کیدای شي د الله تعالی ستا ټول مشکلات وبخي خو معاملات د خلکو سره ده چې بخښنه هم نشته. موږ اوس هم وینو چې په دنیا کې اوس هم دوکه فریب چل خلکو سره دوکې کول دغه مشکلات دي چې الله تعالی په دې باندې په موږ غوسه کوي بیا رحم نه کوي. نو اوس هم موږ تاسو اوسني خلک چې اوس کوم پاتې دي د دعا تر څنګ باید خپل نفسونه اصلاح کړو عملونه صفا کړو او بد نیتي چا مخالفت او په معاملاتو کې باید صفا اوسو خلکو سره دوکه او فریب دغه شیان هغه ونه کړو او چې کله انسانان اصلاح شي الله تعالی کیدای شي نور هم په موږ رحم وکړي او زما پیام دا خلکو ته بیا همدغه ده چې خصوصا چې په کوم ځایونو کې زخمیان موجود دي او دوی سخت حالاتو لاندې دي د دوی خوراکونه باید اکثرا ساده خوراکونه وي دوی د خوراکونه باید نرم وي او هغه خوراکونه نه چې هغه ډېر پکې لکه یخ شیان ډېر نه وي مرچک پکې ډېر زیات نه وي د مساله جات پکې زیات نه وي تر څو دوی خوراکونه مطلب ښه خوراک وي نسبت نورو ته د خلکو د خوراکونو تر څنګ دوی ته باید روحي مشکلات حل شي. اکثر هغه خلک چې هغوی زخمیان شوي دي چې پوښتنه وکړي د کورنۍ اکثره غړي نشته اوس بعضې لا خبر نه الکوزی صاحب یو کس سره ما رابطه کوله هغه اوس هم د ننګرهار په حوزوي روغتون کې زخمي ده او د حوزوي روغتون رئیس هم زما همصنفي ده نو د هغه په واسطه باندې زما هغه سره خبرې وشوې عملګرۍ سره نو دی خبر نه ده اوسه پورې دی ته داسې ویل شوی چې الحمدلله ټول ژوندی ده خو د کورنۍ اکثر غړي شهیدان شوي دي. نو دغه وخت کې د وطنوالو دا مسؤلیت ده موږ تاسو ټول دا مسؤلیت ده د طب له نظره چې دوی ته باید روحیات ورکړو دوی خوشحاله وساتو خیر ده
دوی ته مثال کور کې ورته هغه جوړ کړو، برنامې جوړ کړو، کور کې ورته محافل جوړ کړو. دغه زخمیان چې هسپتالونو نه وځي دوی ته باید موږ کور کې پروګرامونه ونیسو، دوی مېلمستیا کړو، دوی ته دعوتونه ورکړو، دوی سره کښېنو، موږ ورته ورشو کور ته، څه وخت مشکلات اقتصادي حل کړو، ورسره کومکونه وکړو د پیسو تر څنګ. ځکه که دوی سره اوس دا ښه خبره ده چې ورسره کومک هم وشي. الحمدلله هېوادوال ورسره په هره کچه مرسته وکړه. دا په دې مشکل کې څه مشکل نشته، خو اوس د هغوی روحیاني مشکل ده، د هغوی نفسیاتي مشکل ده، تشویشونه یې زیات دي. ځکه الکوزی صاحب چې د کور یو غړی شي چې ډېره مشکله ده، چې د چا پلار نه چا مور نه چا مېرمن نه چا اولاد نه چا پلار نه، ډېرې سختې صحنې دي. خو د دې سختې صحنې تر څنګ د هېوادوالو مسؤلیت هم دغه ده، زما پیغام هم دغه ده چې هېوادوال دې دوی ته تسلیت ورکړي، دوی روحاً ښه وساتي، خوشحاله یې وساتي، تر څو چې دوی روح هغه تسکین شي، تر څو چې دوی نه غم لږ هېر شي. الله دې اجر درکړي. د احساس نه مو مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ. قدرمن ډاکټر صاحب او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر صاحب هلال بارکي صاحب را سره په نننۍ خپرونه کې چې نن پر صحي خواړو باندې وغږېدو او پیغام یې هم لره. خپرونه هم همدومره وه. قدرمندو لیدونکو د میلمه برخه نور قدرمن میلمانه به هم را سره په خپرونه کې وي، خو ښاري راپور زموږ تخنیکي همکار را چمتو کړی دی. په ګډه سره به یې وګورو، بیا هم موږ سره پاتې شئ. نور قدرمن میلمانه به را سره په خپرونه کې وي.